Welcome to English Grammar class. Month 2, Lesson 7. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې اووم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې پخوانی ناټاکلی وخت یا past indefinite tense ده. Simple past tense یا past indefinite tense. We use past indefinite tense when we are telling a story. پخوانی ناټاکلی وخت. دا موږ هغه وخت استعمالوو کله چې موږ یو قصه کوو یا په تېر عمل باندې خبرې کوو. structure یا د جملو جوړولو فرموله یې. اول positive یا د مثبتو جملو structure یې. subject plus V2 plus object. د V2 مطلب دا د verb دوم حالت. لکه مثال ما تاسو ته ویلي are verbs دا درې حالت لري. مثلا go اول حالت سو، went دوم حالت سو، gone دریم حالت سو. negative یا د منفي جملو structure یې. subject plus did not plus V1 plus I plus object. په دې جمله کې V2 سیده ځکه V1 ته تبدیل شوی ځکه چې په یوه جمله کې نسي کېدی دوه سیکنډ فرمونه به نسي راتلی په یوه جمله کې. دریم interrogative یا د سوالیه جملو structure یې. did plus subject plus V1 plus object او همداسې اخر کې د سوالیه نشان. مثلا I went to market. زه بازار ته لاړم. I did not go to market. زه بازار ته نه یم تللی یا لاړم نه. په دې جمله کې went سیده ځکه go ته تغیر شوی ځکه چې ما ستا ته ویلې په یوه جمله کې سیکنډ فرمونه نسي یو ځای راتلی. Did I go to market؟ آیا زه بازار ته لاړم یا تللی یم که نه؟ دا interrogative جمله سوه. Usage of simple past tense. د ساده تېره زمانې د استعمال ځایونه. First usage. Simple past tense is used to show an action which started and finished at some exact time in the past. اول استعمال تېره ساده زمانه د هغه عمل د ښودلو لپاره استعمالیږي چې په تېر وخت کې شروع شوی او ختم شوی وي. Note: when simple past tense is used in this way, it is usually followed by adverbs of time like yesterday, last week, last month, last year ago, last night. Note: کله چې تېره ساده زمانه په دغه طریقه استعمال شي معمولا د وخت له قیدونو سره لکه تېره ورځ، تېره اونۍ، تېره میاشت، تېر کال مخکې، تېره شپه او داسې نورو سره یو ځای کیږي. مثلا I wrote a letter yesterday. ما تېره ورځ یو لیک ولیکه. He died last year. هغه تېر کال وفات شو. I saw him last month. ما هغه تېره میاشت ولیده. Second usage. Simple past tense is also used with always to show past habit. دوم استعمال همدارنګه تېره ساده زمانه د تېر عادات لپاره همیشه یا هم استعمالیږي. مثلا Khalid always talk about himself. خالد همیشه له خپل ځان سره خبرې کوي. اوس د خالد له ځان سره خبرې کول دا د ده عادت سو. دوم مثال شبیر and احمد always recite قرآن. حافظ شبیر او احمد همیشه قرآن تلاوت کوي. دا هم د شبیر او د احمد عادت سو. He was always busy. هغه همیشه مشغول و. Third usage. Simple past tense is also used to improbable conditional sentences. دریم استعمال همدارنګه تېره ساده زمانه په ناممکن شرطیه جملو کې استعمالیږي. مثلا if I study hard I could pass the exam. که چېرې ما پراخه یعنې سخته مطالعه کړې وه زه به په امتحان کې کامیابه شوی وم. Fourth usage. Simple past tense is used to ask about a past action. څلورم استعمال تېره ساده زمانه د تېر شوي عمل د پوښتنو لپاره هم استعمالیږي. مثلا where were you yesterday؟ تاسې تېره ورځ چیرته وئ؟ who did you meet last week؟ تاسو له چا سره ملاقات وکړل یا څوک ولیدل تېره اونۍ هفته. Fifth usage. Simple past tense is also used to show an action which starts
and stops in the past. In this way, it is usually followed by expression of time like for 2 years, for 5 minutes, all day, or all year. پنځم استعمال همدارنګه ته له ساده زمانه د هغه عمل لپاره استعمالیږي چې په تیر وخت کې شروع شوی او پای ته رسېدلی وي. په دغه طریقه کې معمولا د وخت له اصطلاح سره لکه د 2 کلونو لپاره، د 5 دقیقو لپاره، ټوله ورځ او یا ټول کال او داسې نور په واسطه تحقیقیږي. مثلا I lived in Kabul for 2 years. ما په کابل کې 2 کاله ژوند کړی دی. ما د 2 کلونو راهیسې په کابل کې ژوند کړی دی. دواړه یو معنا ورکړه. بصیر sat at the beach all day. بصیر ټوله ورځ د ساحل په غاړه یا د بحر په غاړه ناست وي. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې 8م درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 8th lesson of the second month. دا ویډیو ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.